د پاکستان د جوړولو یا جوړېدو په وخت زه ځوان وم. یو کال د مخه په 1946 کې مې واده هم کړی و. ځکه نو د هغه وخت تقریبا هغه ټول واقعیات مې ښه په یاد دي چې د 1940 په شروع کې د پاکستان دپاره زموږ په صوبه بلوچستان کې کمه ګرماګرمي لیدل کېدله. د بلوچستان رقبه یا ساحه 1,35,200 مربع میله ده او 1940 کې د بلوچستان ټوله آبادي یعنی نفوس پښتون، بلوڅ او بروهوي او د نورو صوبو څخه راغلي تقریبا 10 لکه نفوس وه. هغه وخت بلوچستان صوبایي درجه نه درلودله. د بلوچستان علاقه په دوو برخو ویشلې وه. په جنوبي برخه کې چې تر سمندر پورې غځېدلې ده او تقریبا 95,000 مربع میله ده د بلوچستان د بلوڅو ریاست پلات قایم و او بقیا شمالي برخه چې د لکپاس تر غره را لاندې پهلوان تر ډبرې پورې په شمال کې تر چمنه پورې او شرکن غربن له ګلکت څخه تر رباط یا کڅاو پورې د پښتنو علاقه ده چې د کڅۍ غره یعنی کوه سلیمان پورې غځېدلې ده. دا سیمه بلوچستان له پنجاب او سرحد څخه رابېلوي. د سلیمان یا کڅۍ غره په لمن کې کیتران، جعفر او ورسره څیرمه پښتانه موساخیل او مري استوګن دي. تر دوی چې د لویدیځ خواته راتېر سي نو تقریبا ټول کاکړ دي چې تر کوټې او پښین پورې میشته دي. د ټول کاکړ مشران یعنی نوابان په کلاسیفلا کې د جوګیزي قبیلې په نامه استوګن دي. دغه ځای له کوټې د شمالي سیمې پر لوري 160 میله لیرې دی او له ژوب چې پخوا یې سنډیمن ورته ویل او د ضلع مرکز دی له کلاسیفلا څخه 60 میله واټن لري. داسې د کوټې او پورت سنډیمن واټن 206 میله جوړیږي. دې علاقې ته یې پخوا کاکړستان ویل. په دې کې لورلایي چې اصل یې لوړلۍ نوم دی چې په انګریزي لوړلۍ ولیکل سي نو لورلایي ځینې جوړیږي. په پښتون علاقه کې اکثریت د کاکړانو دی. ترین، اڅکزی او سادات یې مقامي خلک دي. نور غلجي او هزاره له افغانستان څخه راغلي دي. د کلات ریاست په 15 نوابیو خاران، مکران، جلوان، لسبیلا او سروان مشتمل دی. د دوی مرکز کلات و چرته چې د دوی خان اعظم اوسېدی. د بلوڅانو لوی لوی قبیلې لکه مري، بوکټي، رند، شهواني، زرګزي، منګل، لهړي، سملاني، جمالدیني، بادیني، بیزنجو، بولیدي، لانګو، یوسفزي، منګلزي، جمالي او جاموټ. په مستون کې د دیوار په نوم یوه بله قبیله هم اوسیږي چې بریوان پکې شامل دي، کوم چې بروهي ژبه وایي چې له ټولو ژبو بیله ده. د دوی شمیر تر 10 لکه پورې دی. د انګریزانو په وخت کې سره له کوټې چې د بریټیش بلوچستان مرکز و ټوله پښتنه علاقه په مرکز پورې تړلې وه او دلته د گورنر جنرال اف انډیا نماینده چې د ایجنټ ټو د گورنر جنرال and چیف کمشنر په نامه یادېدو او عام خلکو لاټ صاحب ورته ویل او په تعلیم یافته طبقه کې ای جی باله. په بلوچستان کې هغه وخت های کورټ نه او نه ډیپټي کمشنر و. پښتني علاقې بریټیش بلوچستان 15 ضلعې وې یعنی کوټه، پښین، ژوب، لورلای، چاغي او سیبي. د بلوڅو دوه لوی قبیلې لکه مري او بوکټي په ضلع سیبي یا سوي کې شامل وي او ضلع چاغي چې اکثریت جمالدیني او باددیني او زیګر منګل وو په ضلع چاغي کې شامل وي. صرف د پنجپای مشواني پښتانه ورسره شامل وو. هلته په ضلع سیوي کې د هرنایي په تحصیل کې سپین ترین اوسېدل چې ژبې ته ترینو یا ونیڅي وایي او قدیم ترین الفاظ پکښې دي. دغه ټول قبایل او له دغو وړو قبایلو څخه جوړې ټولګۍ اوس هم په بلوچستان کې استوګنې دي. البته لکه څرنګه چې د پاکستان د نورو صوبو آبادي 15 چنده زیاته شوې ده، د بلوچستان آبادي د افغان مهاجرینو له راتلو سره 6 چنده زیاته شوې ده.
دا خو د بلوچستان سرسري جاج و. اوس به راسو دې ته چې د بلوچستان ځمکه د پاکستان تر هرې صوبې زیاته ده، نفوس یې تر هرې صوبې کم دی، قدرتي وسایل یې تر هرې بلې صوبې زیات دی، جغرافیایي موقعیت یې تر ټولو صوبو مهم دی. هر ډول قدرتي معدنیات لکه مس، کرومایټ، سرما، فلوراید، چپسم، مګنیز، سیمنټ، میټ، کویلا، سنگ مرمر، ګیس، پټرول او داسې نور ډیر معدنیات لري. علاوه له دې د دوا دارو دپاره هر ډول بوټي لري، مثلا خشخاش، سپانده، زرلګه، کلپوره، توره مرۍ، سپینه مرۍ، ترخه موبۍ، اومان، شینشوبي، انجاوري او داسې نور. بلوچستان هر ډول ډیرې خوږې او وچې میوې هم پیدا کوي لکه ایتا انګور، صدوخاني انګور، خیر غلامان، کشمش، تور انګور، زردالو، الوچې، انار، سیب، شفتالو، الو بخارا، توت، پستا، بادام او غرونه پالسي او چلغوزي یعنی غرني انګور هم لري. له جغرافیایي اعتباره بلوچستان تقریبا 560 میله د ګرمو اوبو ساحل لري او له ګوادر څخه په 60 میله د هرمز کنډو یا تنګه لاره ده چې له بحر عرب څخه بحر هند ته راوتلې ده او د خلیجي ریاستونو دپاره ډیر زیات اهمیت لري. بلوڅانو د خان اعظم میر احمد یار خان او نورو سیاسي شخصیتونو په خواهش سره غوښت چې د پاکستان جوړېدو په وخت د دوی ریاست هم بشپړه ازادي حاصله کړي. زه غواړم چې په دې لړ کې څومره صحیح او په سترګو لیدلي واقعیات دي هغه په دې کتاب کې رښتیا بیان کړم. زه له دې سره هیڅ سروکار نه لرم چې چا څه لیکلي دي او څرنګه یې لیکلي دي، ولې چې هیڅوک زما په خیال په ټولو خبرو کومې چې زیاتره اندروني خانه کېدلې یا سوي دي پوره خبر نه دي. زه به هغه خبره کوم چې ما لیدلي اورېدلي او یا ډیر قابل د اعتبار کسانو راته کړي هغه بیان کړم. که څه هم په دې کتاب کې شروع له بلوچستان څخه شوې ده، خو دا کتاب د پاکستان او افغانستان په سیاسي اسنافو خپور شوی دی او اصلا مقصد هم دا دی چې نوی نسل په صحیح او حقیقي حالاتو سم او صحیح پوه وي او د خپل سباوون په باره کې صحیح فکر او شعور پیدا کړي او دوی په دې تیز بدلیدونکي دور کې په تقاضو باندې او په قومي وجود او بقا په فلسفه باندې پوه سي. هسې نه چېرته ګڼه ګوڼه کښې هر څه ځینې ورک سي، ځکه چې له قدرتي نظام څخه وتل د ورکېدو په معنا دي. لکه کارغان د کارغانو په سیل کې، کوتره د کوترو په سیل کې، میږی له میږانو سره روان وي، خالبوزي له خالبوزو سره، غرض حیوان هم له خپل سیل سره تګ کوي او نو ورڅخه جلا کېږي، کنې نو بیا ورکېږي. نور نو چې کتاب ولولئ نو خپله رایه به قایمه کړئ. په لوی خدای مو سپارم. په درناوي، سلطان محمد صابر، اسلام آباد.